قسم په خدای دی چې دا داسې شی دی لکه په زیارت کې چې منجور ناست منجور ناست دی، مالګه مخې ته ایښې ده او جارو ورسره ده او غټ کوتک هم داسې ورسره، او دا منجوران وین ډېر غټ غټ که تاسو خیال وکړئ دی زیارتونو کې ناست. کته دغه منجور ته وویل چې هلکه تا سره د دې زیارت څه کار دی؟ دا ولې ته دلې ولې ناست دی؟ او دا مالګې سره د دې زیارت څه کار دی؟ د شکرانو سره د زیارت څه کار دی؟ په ایمان وای دا منجور به دې مړ کي که نه؟ کاکا صاحب زیارت په 1.5 لک روپۍ د یو میاشتې ټیکه کی، د یو میاشتې په 1.5 لک روپۍ. ما لکه دا خو سمسنګي پارس دی، چرته زه هم یو زیارت پیدا کوم. ښه د کاکا صاحب شکرانو ته څه حاجت دی؟ د پلانی بابا شکرانو ته څه حاجت دی؟ هغه پیسو باندې دا د زیارت منجوران او دغه نوسی په خدای قسم شرابونه د بریمام صاحب په شکرانو ډمې ګډېږي که نه ګډېږي؟ د بریمام تمام منجوران چې دي د ډمو څه شی دي؟ تاسو خیال راکړئ. دا زمونږ ملک دی او دا پکې دین دی او دا پکې اسلام دی او دا پکې مذهب دی. زیارت سړی مړ شو خلاص، قبر لا یوړ بس خبره خلاص. اوس هغه پسې خیرات وغیرہ وغیرہ مال در سره او هغه پسې د خیرات چې کولو، دا خیرات نه چې دا زمونږ ملک کې کوم رواج دی. چرته جماعت جوړېدو ورته د سیمټ واغسته د خدای په نامه د هغه پاروا، جماعت کی پوزی نه و پوزی نه ولا جوړ کړه د خدای په نامه د هغه پاروا، پکې دې چرته جماعت کې ولا ګولو د خدای په نامه د هغه پاروا، کوړې دې وستو د خدای په نامه د هغه پاروا، پول دې جوړ کړو د خدای په نامه د هغه پاروا، چا غریب له دې جامې جوړ کړې د خدای په نامه د هغه پاروا، چا غریب کړه دې یو بوره وړي اورا د خدای په نامه د هغه پاروا. په خدای قسم دا صدقه جاریه ده، اره ورځ به نوی نوی اجر او ثواب ستا مړي له قبر له ورځي. اصل دین دا دی. اوس دې دین د مونږه جوړ کړی څه مسخره ده؟ نو دا تاسو وګورئ. د دې وجه نه عزیزانو د عرص به ټیک شي، خو که د ملک قانون ټیک شو. که د ملک قانون نه و ټیک دا هېڅ نه ټیکي. قانون راغی تاسو په دې ملک کې بل شی وګورئ. خلیل مومن دا وګورئ چې مولود شریف له چې ملا راولئ نو تپوس ته وکړه چې استاد ته د کومې مدرسې سند یافته؟ سند وښایه نو هله به تقریر کې کني نه به کې. په خبره پوهېږئ؟ په سکول کې ABCD یا 1 2 2 او 2 2 4 هغه سره هم چې د FA سرټیفیکیټ نه نو ډایرکټر ماسټر برتی کوي 1 2 2 او 2 2 4 ورته کوي الکانو ته نه چرېنه. چا سره چې د BA سرټیفیکیټ نه د دفتر کلر کې لګي، ها ولې نه لګي؟ ځکه نه لګي چې د په فایل پوهېږي نه. ماسټر ځکه نه لګي چې د په ABCD پوهېږي نه. نو د پیغمبر منبر هغه چاله څنګه ورکې بدبخته چې هغه په قرآن او په حدیث پوهېږي. عزیزانو لوی امتحان که تاسو خیال وکئ، اول په آدم علیہ السلام باندې دانا وخوړه او د جنت نه بار شو. ښځه په یو ځای شوه او دی په بل ځای شو. 300 کاله سره جدا و. او په 300 کاله کې د آدم علیہ السلام ورد او وظیفه څه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا وظیفه وا. خدا ما په خپل ځان زیاته کړي، کستا رحم او کرم نه نو کار نه کیږي. 300 کاله ورپسې درجه به درجه هر یو پیغمبر په خپل وخت کې لوی نه لوی مشکل او لوی نه لوی امتحان کې الله پاک به کامیاب. نوح علیہ السلام 900 کاله په پیغمبري جبه باندې د قوم ته تقریر کړي. 900 کاله او په 900 کاله کې صرف 40 کس مسلمانان کړي، نور ټول چې ده کافر. 900 کاله دا څه د خله خبره نه ده
چې ټول قوم او ټول ملک خلافي او تو ورپسې لیوانه ګرځي او در په در ګرځي او د خدای احکام ورته رسي، دا ډېر ګران کار. سهار راته یو سړی ویلی چې تبلیغ کې تللی یو کلی ته بسترې راته بهر وغورځول او راته وی چې تاسو مونږ د جماعت کې نه پریدو، تاسو د امریکې ایجنټان یې. وی مونږ بسترې واغسته او پاشپا چرتا بل جماعت ته لاړو. هغه بل جماعت والا خو د شپې زیرا کو پری خو راته وی چې سهار وختي به وځي، مونږ هم دلته تبلیغ والا نه پریدو. دا څومره ګران کار دی. نو ما ورته وی چې بچیا په دې مې پوهه کا چې اړه کې خپاوي کا خوشحال وي. وی چې خوشحالم مالداغه سنت د پیغمبرانو ادا شو چې کوم کلی ته ورغه نو کانی به په ورول، ماشومان به ورپسې کړه، خالری به راوړو په د پاسه به ورغورځول. داغه سنت ادا کیږي لګیا دی. تبلیغ والا د امریکای ایجنټان، د امریکای ایجنټ خود پاکستان وزیر اعظم دی جونیجو، چې د امریکای صدر ورته وی چې دا خبره به په بین الاقوام کې کینو ځان بیمار کو. نو هغه ټکه وګورئ بیګا تقریر کې وکړو. تاسو په دې څه پوهیږئ؟ او چرته روټي خلاص باټان ماټان راضي په دې کلو کې یو د خدای قهر جوړ. الا سلوختی دا مولود شریف ته ولا وعده دا مولود شریف ته ولا سنت ته مولود شریف ته او صاحب دغه باټان ورته راغواړي. اغي سره علم نشتا، دین نشتا، قرآن نشتا، په څه پوهیږي نه. دا بدبخت قوم ورته ناستی، دا سپینګری ورته ناستی، کله جاړي کله خاندي، په خبره نه پوهیږي. دا تبلیغیان وای ټیک نه دي. تبلیغیان ځکه ټیک نه دي چې مناسب ته چې راوسته نو دو درې چرګانې در تعالی کړي خامخا چې زه نورم لاس ماس دل در کی. تبلیغ والا خرام شي مفت روټای مفت خوري، خپل خوري، په بسترم خپل سملی، پزمکه سملی او دین درته مفت بیان کی. نالته استاد چاټورای کار خرابېږي. نو تبلیغ والا ځکه د امریکای ایجنټان. که تاسو کې ایمان نو د امریکای لوی ایجنټ چې دی هغه ضیاء الحق دی. دی که نه دی؟ لوی ایجنټ د امریکای لوی ایجنټ چې دی هغه جونیجو دی. پوز غصه شه د پاکستان قوم چې ضیاء الحق بل ورځ ویل زه په اسلام راوستو کې ناکام شو. نو مال شرمېدل یا چې ناکام شو خو حکومت پرېږده کنه. کم شي کې چې سړی ناکام شي خو یو طرف ته شي کنه پرېږدي. دا د اسمبلی ممبرانو شرمېدلو ته ووایي چې په اسلام کې دی ناکام شو، شریعت بل والا او روټي خلاصو، نو اوس ورسره سله ناستې خو پرېږدئ چې راوځئ بار کړه. اوس یې په غېږ کې سله ناستې. اوس ړانده کړي څه یئ؟ ړانده کړي هغه 1 کروڑ او 50 لاکھ روپو یئ چې د قومي اسمبلی ممبر ته 1 کروڑ او 50 لاکھ روپے مراعات ملاوي. اخبار کې بیان راشي زما بلاسی او مليانو بګریوانی چې شریعت بل کې مونږ سره مرګرتیا نه کړه. او ستا بګریوانی او د ټول قوم بلاسی چې ضیاء الحق 50 لک روپے پالا کې خرج کول لګر کړي او تا په خپل بنگلا جوړه. ممبرانو ته د 50 لک روپو ورکول ضرورت څه دی؟ سرکاري خلق شته کنه، واب داشتا، پی ډبلیو ډی شتا، 2 کروڑ محکمې دي. هر محکمې پترو دی هغه متعلقه کار کیږي کنه. نو ممبر له سره پیسې ورکړي، ممبر له سرکاري رشوت ورکړي چې د ضیاء الحق حکومت خو پتا قوي شوه دی، ووټ ته مال را کړی دی. آینده دا قوم په دې پیسو راضي کا چې بیا تعالی ووټ درکې او ته مال را کې او زه صدر پاتې شم. تاسو په دې پوهیږئ؟ تاسو په څه خبره پوهیږئ؟ ما په آرام کې نه دا شیخان میخان کې دي والله کا په شد بود په خبره نه پوهیږي. دا سیزونه دي لکه بلا موټر کې چا مارغه کینولې کنه د پلاستیک او موټر روان یو داغه د اثر داسې خوځي. هغه ګوګوان دسه قوم دی یا دا خلق دی؟ که دا قوم وی او دا د انسان اولاد وی، دا جونیجو به د دې ګړګړونه نیولې وی چې د دې قوم ضرورت
دا د چواریانو جمعدارای ته دی چې تاسو اعلان وکړو چې بیډي الیکشن به چې پلانې میاش کیږي هیڅ ضرورت نشته بیډي الیکشن ته مونږ ته د بیډي الیکشن ضرورت په دې ملک کې نشته مونږ ته که ضرورت ته په دې ملک کې نو هغه د قرآني نظام راوستو د بے غیرته قوم ته وګورئ ساله جوړ کړی دی کوم کلو یې تاسو وای کم ځای یې کله بډډه خلیل مومن په دې کلو کې محل قتل دی هر چا ځان له یو مندانو خوښ کړی دی زبد سره ګرځم او او دانه چې هغه د سړی د زوی سر دی هم کنه دی خو تا ځان له مندانو خوښ کړی دی ملک ته د دې ضرورت زوام دې ملک ته نه د صوبایي الیکشن ضرورت شته صوبایي الیکشن خو تاسو ډېرې وکړئ وګورئ دا تار پیټوان چې نن په تاسو باندې ناست دي دا شرمېدلي وګورئ ابل شپه په نوخار کې سال شوی دی چې صدر صاحب راغلی و سال شوی دی د پېښور نه ولا د چون ډمان بوتلی او د شپې بڑا کھانا وا او صدر صاحب ته د چون دمانو تماشې کوي یو دلته د چون دما د غیم ولا بوتلی و خبر یې دی نه بدغه نه غصه راځي ډېره سخته غصه خدای دې داسې ملک په تباه کړي د داسې ملک دی چې د کوم ملک دومره بې ضمیره قومي د کوم ملک دومره شرمېدلی قومي اصل انسانان نو تاسو به وګورئ سبا چې دا قوم به بیا سال جوړ نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خیر تمه مه کوئ په دې ملک انتظار د دې کوئ چې دا ملک خدای کم قهر له ساتلی دی توربیلې بند به پې راشلیږي که آسمانی کانی به پې راوري که طاعون مرض به پې راځي ته وګورئ نن ستا په ملک کې کینسر مرض شروع شو کینسر ورشه ارنم کې وګوره ښځې دي او نران دي او ماشومانو ته بلډ کینسر شروع شو او کینسر هغه مرض دی چې د ځمکې په سر دنیا کې د هغې علاج نه او بیا هغه مرض دی چې غریب سړي ته ولګي نو یو ډریپ چې ورته خېجئ په 4,000 روپۍ خوند به لا دای چې د ښځې د کینسر شي او ته د ټاټکي مزدورې اول ته 4,000 روپۍ د یو ډریپ په میاشت کې ستا هغه نیکه به را پیدا کړي ولې څه چل ځکه چې هسپتال ډریپونو خو خو لاړه هسپتال له خو چې کوم دارو سرکاري راځي هغه دارو واپس بهر راځي او په کیمسټانو باندې خرڅي دا دوایانو والا دي دا د هسپتال ټوله دوای واپس لري خدای هلاک او تباہ کا د ضیاء الحق د حکومت هغه هیلث منسٹر چرته ده هغه ډرګ انسپیکټر چرته ده هغه ډي ایچ او چرته ده چرته دي دې صوبه کې یو د هیلث وزیرو ما ورته چې ته پوهېږې د 50 روپو دارو 15 روپۍ ته ورسېد ویل الله منو ته پته مینګه زه خو نه یم خبر نو مالتا خدای هلاک که ته ولې خبرېږې به اربونه روپۍ در سره دي اربونه نو ته د دوایه د نرخ نه څه خبرې دی 50 روپو دارو 15 د ټي بي د مریض 10 تنې 100 ګولۍ 200 ګولۍ دا نسخه به په 10 روپۍ کې د یو میاشتې علاج په 10 روپۍ اوس د یو سټپټومایسین نسخه په 300 روپۍ د یو میاشتې علاج نه برابري غرق ماما دا ټوټه نه پیسې نه لري کوي او دا ګمنځي ممنځم چې دی ګیرو کې وهي راوي ګمنځي لري کوي ګیري هلکه ونی سه او د دې رزيلو پخپو کې پوي واچوي د سپو غوندې په دې ځمکو راکاږي هغه ورځې به خدای راولي چې د دې کمسلو پخپو کې زه پړي واچوم او په دې سرکونو د سپو غوندې راکاږي نن خو ستا عمل تباه دی څه د مونږ د لاسه تباه او څه د حکومت وخت د لاسه تباه نو عزیزانو د خیر تمه مه کوئ چې تاسو به په پاکستان کې چرته ښې ورځې م ګورئ ښې مې نشته چرته چې دا قومي او چرته چې دا خلق دی که تاسو ښې ورځې ولیدې
نو دا ګیره وستاسو په متیازو کلو نور بخوارے گئی اور ذلیلے گئی با نور بتبا کی گئی ملک د بی دینه د ہلاکت په پلیٹ فارم ولاړ دی کته دا ټول ګناه د حکومت وخت تا قانون ټیک شو قانون ټیټ شو تو وګوره چې په ملک نن ستا ملک په خدای قسم ز په دا منبر ناسم یریګم په منبر دی جمعات له د موس په نامه راشي کېړې پټای کنه پټای ها کېړې پټای کنه دې ځنه مصلا پټا کړه قالینی مصلا وا طالب لس بجې غړولې چې یو بجې زرا کوشم مصلا بل پټای کنه پټای دا غړای جمعات نه پټای کنه پټای د موس په نامه راشي بم در تکي حضورم چې کی دي خده چې خلاصیم کیږي ماما دغه چې تاسو مونږ ژوندۍ په مونږ په اسم زمکه درانه کړی دا قسم په خدای مولا ما تابل اور رسول چیرې دا بم مال کاکا چې ته مخ کې اوس در پسې ولولي مال نو پتا څو په ما څه پتاو ما څه اسی واخه خو خروم خوري غیا خو سنداګان او غیانم خوري مونږ خدای واخه او غیا خوراک ته نه پیدا کړی مونږ خدای پاک د خپل دین د خدمت لپاره پیدا کړی او هغه مونږ کولې نشو ازمون دلاسه نور شرمېدو دین زمون دلاسه نور شرمېدو قوم لګیا دے د ہلاکت په پلیٹ فارم ولاړ دے کمیونسٹ دهریان قادیانان پرویزیان دا د ټاپ کافر ستا په ملک کار کوي لګیا دي او زو ته لګیایو پالواګانو ختی والواشتاو نشتاو روټه اشتاو نشتاو مخامه اشتاو نشتا یو بل چرته باډ را پیدا شوی دی او دا مړو سلوختی زنده مشرانو کړي وا زنده مشرانو کړي وا وګوره اوس دا مليان دی او بنديان وای چې می کوي دا تاسو ورته ناسي صاحب دا دمکړي کارغان رښتیا وای نو که پتا په سلوختی کې نو پتا دی خو وګوره سلوختی څه شي دی څه وای سلوختی دا شی دی چې سړی چې مرشي کنه نو د روح چې ده دا سلويخت ورځ راځي او د کور په دې بنیره ناشتي بنیره ورته دا په دې بنیره ناشتي نو دا خزه اله خور ویلا زم چتکا هغه اروا به ناشتي چې زر هغه جمعات لا پتموس راش او زمړه کې خیال کوم چې خدای دې بیخه مباسه ضرورت سره چې توسله چې په بنیره روح نکېږي زکه چې مونږ هو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ستا کوروان شي دماغ والنګي سلوې خوري دماغ والنګي صاحب خروټه پکې ترکاری چٹنی پلانے سلوختم اورز وی مړې روز خطیږي او اروای د نورو مړو سره غړیږي نو چې سلوختی وشي مال جوړا پرتوغاخ ګومنز مسواک نه دا ګومنز پکې نو سلوختی وشي تاسو ایرا غیر نتو خیر روغاری ټول او لا باز پکې کارډونم چاپ کړي چهلم دے او پلانې دے او واده تی جوړ کړي لار شو صاحب سره بر شو چې د جنت توتی شو او ارواح نور مړو سره ګډ شو الکه د خدای لوی ورځ ته وګورئ ظالمانو اصلي دین هغه دی چې کوم په درویش کال زمانه د نبوت کې پیغمبر کړي دی او کوم د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی په دور خلافت کې چې کوم کارونه شوي دي دا اصلي دي په دغه زمانہ درویش کالا یو 30-35 کالا نور پا دا زمانہ کی چکم کارونا 2-3 کسانو کری دا دین دے پا دا وقت کی تاسو خواهی کما خامای شوی او که سلویختی شوی او که دمڑی جوڑا شوی او که مسواک شوی او که گمن شوی خدا بدینی او که دا نی شوی مونگ دا خیٹ دا پردا قسم پا خدای دے